الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو مخکې یو پله دغه خبرو ته غوږ ونیسه. یوه وسوسه ده، یوه شبهه ده. شبهه هغه ته وایي چې ناشي د دلیله سوي، ناشي د چا سوي؟ هغه د دلیله سوي، خو دلیل یې ضعیفه دلیل وي. او وسوسه دغه ته وایي چې ناشي د دلیله سوي. شبهه د شبهې چې په فقه کې راځي هم معنا د وسوسې ده. او نو فقه هم دا وایي شبهه معتبره ده، شبهه د شبهې نه ده معتبره. یو تقوا ده، یو تنزه دی. طالبانو تقوا هغه په داسې ځای کې راځي چې مساوي شبهه وي هم، او چې شبهه زیاته وي هم، چې شبهه لږ کمه وي تر مساوي هم. او تنزه په داسې ځای کې راځي چې هغه بیخي یو لږ ماسي بیخي په سل کې یو 2 درجې هغه سړي ګمان پر راځي چې دا دی ویلای هم پرېږدي. دا بیا تنزه ته، یعنی په تنزه کې تر تقوا مبالغه ده. اوس نو یوه پله طالبانو چې شبهه ناشي د دلیله سوي د الله رسول هغه معتبره کړې ده. تر مخه به یې پله زه یو څه اصول درته ووایم. اول اصل په اشیاو چې څوک دی اباحت، دا دوه رقمه شان دي. اصل که په اشیاو کې اباحت و، که شبهه پیدا سوه ناشي د دلیله سم وه، لایم اجتناب ځینې مستحب دی. دا یوه عجبه قاعده ده، عجبه قاعده. او که اصل په شي کې څوک حرمت و، بیا که شبهه پیدا سوه اجتناب ځینې واجب دی، اجتناب ځینې حتمي دی، نادره واو. اصل په ښځو کې هغه اباحت دی چې سړی معاینه کوي، دا اباحت دی د هر څه ښځې په اعتبار د یو عارض، یا د نسب فارض، یا د رضا فارض، یا د هغه حرمت د مسارت فارض پر سړي آرامیږي. لیکن ښځې کې اصل څوک دی هغه اباحت دی. هېڅ پام ورته وکړئ طالبانو، دا ښځو نکاح و دا یوه جایز په نکاح وروسته. اوس دلته طالبانو چې اصل په ښځو کې هغه چې هغه منقوه ښځې وي، نفس سړي ته روا دي سړی په نکاح کې اباحت دی. لیکن وروسته و شبهه پیدا سوه چې هغه ښځې وویله چې ما تی ورکړی. اوس نو دا شبهه ناشي د دلیله څخه ده، اب اقرار راغی، وسوسه خالي نه ده. مګر و په دا یوه خبره شته چې اصل په دې اشیاو کې اباحت دی، نو په دغه د دې په قول فریض کول مستحب دی، واجب لازم نه دی. دا هم د خدای رسول دا د مثال درته وایم په حدیث کې. دوهم ته غوږ نیسئ، هغه دا دی چې هغه ښځې شاهدي ادا کړه. دوهم دا بله چې هغه سعد او عبد، هغه په زوی کې د ولیدې د زمعه هغه اختلاف وکړي. سعد زما وراره دی دا هلک، ځکه زما ورور ما ته وصیت کړی د زما د مینې سره یې جنا کړی، د هغه څه پیدا شوی، نو زه دا وړم. او عبد ورته وویل زما د پلار دی، دا پر کرای زما د پلار پیدا شوی. صحیح مسله خو دغه وه چې هغه دا بیا ورته ګوري په ولد د پاره د کراش دی، د آخر د پاره حجر دی شریف دغه. لیکن بیا دغه ځای ته پام کوئ، دا خبره خو سول. لیکن چې هلته شبهه راغله، شبهه دغه راغله چې د هلک سوی و عتبت، دا قیافت دی. طالبانو ورته ګورئ، قیافه شناسي هغه تل مدام بنا ده پر چا باندې؟ پر تنزه، یعنی هغه پر وسوسه نه ده، ناشي خو د دلیله څه ده، عادي ورته سوی په اغلب کې دا راځي. مګر خو بیا هم دا د دوی تقوا و اجتناب ځینې حتمي نه و، لیکن خو اجتناب ځینې څوک مستحب و. په اصل کې دا دی چې دا د پلار زوی و خالق سلام دغه وشو. دا دوی خو په چا کې راغلی؟ دا دوه مثالونه چې اوس بخاري درته راوړه، دا خو یې په هغه کې راوړي چې اجتناب ځینې مستحب دی. درېیم یې بیا په دې کې راوړي چې دوه مثالونه بیا په دې کې راوړي چې اجتناب ځینې څوک دی، ځینې واجب. هغه دا دی چې علما ټک وکړي، هغه غشي مرخطا کې را معلوم نه دی،
چې اوس په عرض دی وویشته سو په مړ دی او که راولاړ سو په تیاره ځای نبي علیه السلام ویل که په تیاره ځای خو ویې خوره او که په عرض مې خوره که شوبه پکښې وه اصل په حیوان کې بیا څه شی دی هغه حرمت دی چې حلال شوی پر شریعت طریقه نه وي هغه اصل حرمت دی سړی بیا نه چې اصل حرمت دی نو شوبه چې ماشره راله چې په عرض دی وي نو څوک چې واجب دا کړي سړی بیا نه خوري یعنې حرام دی دا بیا هغه اصل دی بل اصل خدا و اصل په هغو کې عبادت په دې کې بیا اصل څوک دی دا خبره که څه چې ورته پام شي یروي اسکمه دوام راولار سول زما سپی ورې لکه بسم الله پر ور بل سپی راغی چې ورله ماغه سکار مړ پروتو خو بل سپی مر سره نبی علیه السلام ول مخره ول اصل پاشاو کې څوک دی هغه په دغه غوښو چې د او حرمت پر خاص شرایط رواکیش چې په خاص شرایط رواسو نو دلته چې و شوبه له شوبه ناشره دلیل سره خو سپی ورته ولار دی امکان لري چې دا سپی دی هغه برخه په شاخص وي نو چې دا وسوله دا بیا طالبانو په مرتوکي نو خود په دې کې اجتناب بیا څوک دی واجب دي دوه مثال دغه رااله دوه مثال ګور د اسونه د کوی چې اصل پاشاو کې اباحت تی شوبه هغه بنا بر تقوا ده او کاسل پاشاو کې حرمت شوبه بنا بر چا ده پر وجوب ده پر تقوا نه د لازمي ګرځي سره به اجتناب جن کی دا یې دوه خبره دغه د پاره نو وس طالبانو نالا پاک پایت کې ول دا پر باس کوم پورته کړم دي لا تغلو فی دینکم غلو په دین کې غلو په دین کې هغه دغه توای چې اصل فاشاو کې اباحت وي او سړی راولاري فلتنه کوي کپدار اسلام کې ټول مسلمانان او کسابان په بلوچستان کې ماته نه دی معلوم چې هغه اندوم کساب ستا ماته نه دی معلوم مرچ په خبرو کې د مسلمانان کسابان او واته مرچ په خبرو شیمم نه ولیدلې کنه شاجي نه نیوي نه نو چې هغه دغه دا کسابانی بیا دې په لټنه کې تودرز دې بسم الله پروايي کنه پر شریعت ور علالي کنه علالي طالبانو دغه څوک ته دغه نو یروي اسلام دا دغه وسوسه ده چې د فضل کې راګرځي وسوسه ده شوبانه د ناشر دلیل سند زکه دلیل دا تقاضا کوي چې مسلمان دې بسم الله پروايي په شریعت ور علالي دا یو دا په لټنګ دا بیا غلو په دین کې طالبانو بیا د افام مرتوکي دوهم دا دغه په لسلې نه کی او که چیرې غوښ بیا هغه د خارجه صلات بیا او هغه کزر وارده پر ویچ پر طریقې شریعه لال شوی دي نو خو موږ ته دا معلومات په خامخا کې رشدالي کتاب حلال کړی علي کتاب موږ مشرکان سوي نه دي او یا مسلمانانو حلال کړی که کافرانو درک نه دی معلوم اصل په غوښ کې هم څوک دی حرمت دی نو چې حرمت په دعوت کې اجتناب لازم دي سره کوي دا یا بل و طالبانو د غولي په دین خبرو ته غوړ نسی چې صد عمر بن عاص د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ده موتا د امام مالک صاحب په ولسمه صفه کې را نقل کړي هغه داو چې حضرت عمر صاحب او عمر بن عاص سره مرګري و یو استورغه اشرفي عشره نه و د یو چا ناورو هغه خلکو ته عمر بن عاص ول داسې ناوران ته هغه ایوانان واردېږي کنه راځي یعنی شرم شو ګډاړه او چغال ته سپیان ته وبچ او عمر صاحب ورته ول مش په تعمق په دین کې په غول و په دین نه امر سیمور ته هغه وب پاکي دی بالا ضرورت یې نس ګوري اصل پوبو کې اباحت دی هغه سره دا ولاري چې سم دم شوبانه وسوسه باندې سره نه کوي دا څو او که شوبه امر چې هغه مستحب دی اجتناب جن کا وسوسه شوبه امر چې مستحب دی دا څو دا بل خبره هغه وای نو حینا عن التعمق طالبانو ته ګوري په دین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر رااله چې دا کالی د شام راځي دا وار دا رنګیری چې دغه په بولو کې شي دا کالی په بولو کې شي دا خبر راغه دا کس وکي چې زوار سم معلومات وکم چې دا کالی راوړي ورسته دا ونهي نامج منسوي عن التعمق في الجن هدي کې مج منسوي دا الموافقات هغه په دوم جلوات هم سپکه او دا غرقم فروع په جلد اول څلور ساونیوي مسپکه بلا خلاصه الفتاوا لا صاحب خبره نقل کړه په خلاصه الفتاوا کې هغه وایي موږ یو دوبي ته کالی ورکول دا کالی دوبي پرول خلکو ټول کالی ورکول ورسته موږ ته دا معلومه سول چاره ټول چې دا دوبي کالی پریوي په دا شاوس کې پریوي چې هغه اشرف عشره یعنی وب کثیر نه په کلیل وب او دا خو نجس دا وب پاول دا واره ور داخله دو مردار شي چې مردار شي نو بیا خدا کالی ګرځي مردار سو چې ورسته پریوي هغه ولا جوړه څه په خله د مرداري
وای وروسته مې دا کس وکړ یو مفتي ته دا وویل مفتي ولوا دا څنګه د مفتي وایي ما دا کس وکړ خلاصو فتاوا د بل څه نقل وایي چې راسم زه ورسم وایي چې ورلم سره یې کیني و دا چې اوس ته ناستو چې اشرفي نه و دا کالي ورته پراته وه هلته غوړېدل ما ورته دا څنګه د باره ول راځه زه دې وګرځوم هلته بل غټ اوز لرم خو زه مسلمان یم نه هلته بل اوز لرمه زه واره دا کالي چې مردار راشي په هغه اوز کې پرېوم وروسته د نظافت دپاره یې دلته وم اطلاع هغه نسټېژم هلته یې پاکوم یا چې مردار یې هلته چې پاک کړي دلته دا پاک کالي پرېوم چې په خبر یم نور دلته نه نو مار دوی ویل سبحان الله چې دغه ګورې غول و په دین کې دا سړی نه کوي دا طالبانو هغه انعام الباري شپږم جولاته 90مه صفحه او وسوسه بیا که ناشر دلیل سره و سړی نه کوي دا خو څوک څه شوبه هغه خلاصه داره و تکاسر پشاو کې بات و شوبه راله نو هغه اجتناب جنې مستحب دی او کاسر پاشاو کې حرمت و شوبه راله اجتناب جنې واجب دی دلته بیا اوس بله وسوسه بیا دغه ته وایي چې ناشر دلیل سره نه وایي لکه یو سړي پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانانه زه پر مانځه باندې ولاړ یم ګمان مې دا دی چې په دوبره کې مې یو شی وګرځېدی چې وګرځېدی وضع او دست تازه کم که نه کم نبي علیه صلات وسلام لمونځ قطع کم که نه کم نبي علیه صلات وسلام بارک ورته ویله ول نه تیمه که کوه تر هغه وخته ځکه دا یې وسوسه ده ناشي د دلیل څه نه ده تر هغه وخت تیمه که کوه چې ستا یقین نشي یعنې یا بوی په بوی نشي په یا غږ وانه دا پر ظاهر نه دی یعنې چې ستا غالب ګمان دی ستا څوک نه چې غالب ګمان دی نو چې غالب ګمان دا هغه ځای د طالبانو چې حدیث هم بیا استاد سره نه پوهېږي شیخ الاسلام وایي ما چا پوښتنه وکړه چې دغه سړي په دوبره کې یو شی راګرځي دا څنګه دی ما ورته ویله چې ګمان غالب ګمان یا داسې چې زما څه هغه سقي یا ګوز ولوېدی بالا بس دغه معنا ده د حدیث ورته ورته چې ملایان دغه شیان حدیث یو رقم وایي چې بل رقم وایي حدیث وایي چې اواز واوري د ګوز اواز واوري یا په بوی پوښي او ته وایي چې یا هیڅ نه بوی وي نه ګوز وي هېڅ شی هم نه وي چې ما چې غالب ګمان ورمان سبحان الله څومره لمونځونه هغه د ګوز سره کړي دغه سړي څومره لمونځونه به د پسکي سره کړي ګوره د حدیث هم چې سړی املا نه وي هر سړی نشي ویلی د اخلاصو دا معلومات غواړي ګوره ته څوک دی غالب ګمان دی دا غالب ګمان ته غوږ نه شي چې په دې باندې یې نه دا یې بله راووت طالبانو او هغه بله چې درته وویله چې په دارالاسلام کې غوښې دي په دارالاسلام کې غوښې دي ټول مسلمانان دي موږ په خبرې بیا ستا په زړه کې دا راوګرځېدله چې ته ودرېږه دا غوښې دوی پر طریقه دا پسه دی پر طریقه شریعه لالی غویې پر طریقه شریعه لالی که دا رقم نه لالی دا نه وسوسه ده ناشر دلیل څه نه ده د دې په لټنګه کول څوک دی غولوه ده د دې په لټنه کول څوک ده غولوه یو طالبانو د اوداسه په داخل کې هغه علماو لیکلي دي که وسوسه درته راله ته یې پرېوئ او که اودس خلاصو بیا مه کوو باران هغه د شیخ دغه د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه خبره وایي زه چې د اودسه سره ولاړ شولم په زړه کې مې دا راوګرځېده چې فرض که هغه دې لاس نه دي پرېولی زه راسه په احتیاط عمل وکړه دا لاس پرېو چې را ولاړ شم او د سر مسه یې نه ده کړ ته راسه دا د سر مسه وکړه پروا نه چې را ولاړ شم او پښه دې نه ده پرېولی ماشاء حضرت شیطانه دا ته تا د اخلاص اوس مې نه وپېژندل نو بیا مې دا کته کړي د نبي علیه السلام په یو حدیث کې هم راځي وایي شیطان چې پرېږدي نه وسوسې در اچي تر څو چې قسم ورته وانه کوي زه دا کار نه کوم ګورئ هغه دغه دا شان بیا دغه سوله د دغه کیسو څخه ځان غواړي فریض شی غواړي او په دغه نقشه چې اصول په دغه نقشه سره وکړي بیا نو شی جن غلطي جم نه والله سبحانه اعلم